دا څومره قبرونه چې تاسو وینئ او لیدلي هم دي او وینئ به دا ټول د هغه لویې ورځې په انتظار کې پراته دي ټول هغه لویې ورځې ته پراته دي چې کله الله اجازت وکړي اسرافیل علیه السلام ته هغه په شپېلۍ کې پوکې وکړي او دوی راپاسي ټول هغه ورځې ته پراته دي نو ما او تا به هم د دې قبر نه راپاسو یو ورځ به دې قبر له ځو او په دې کې چې کوم حالات دي هغه به تېرو او بیا به راپاسو دا ډېر د سوچ خبره ده ډېره د سوچ خبره چې په موږ باندې به دا سخت حالات راځي ټول اولنی سخت حال دا دی چې د مرګ دا ګوډ کول دا ډېر ګران کار دی چې کله زما ستا نه ساه وځي او روح رانوځي او ملک الموت راشي او د هغه سره نور ملایک راشي هسې سوچ وکړې دې خبرې ته چې ته ځان ورته سوچ وکړې لږ خیر دی دنیا دې سوچونه به لږ ځان فارغه کړي چې څه حال به یې زما او ستا او څه ارمان به یې زما او ستا په زړه باندې چې کله موږ اخرنی نظر دې دنیا ته ګورو څه ارمان به یې ستا په زړه باندې او زما په زړه باندې دا چا نه چې څه وځي ته خو پته لګي چې د اخرنی نظر دې دنیا ته ګوري ته خپلو بچو ته اخرنی پیر ګوري که خوا کې دې ناسي او یا خپل کور ته اخرنی نظر ګوري او یا د ملګرو ته اخرنی نظر ګوري څه ارمان به دي ارمان به یې دی چې دوی سره لږ نور پاتې شوی دی کور کې دي او 15 کمرې نورې جوړې کړی که ارمان به دی چې دنیا نیمګړې پاتې شوه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي ارمان به ټول ته کوي چې دا خو زه په خوب کې ویده وم اوس را بیدار شوم دا خو زه تباه شوم چې د اخرنی نظر دا ډېره د سوچ کو ډېره جوهره خبره ده خو دا هغه چا دپاره چې لمن کان له قلب د چا چې زړه ژوند دی د هغه دپاره دا د سوچ خبره ده چې اخرنی نظر یو انسان دی دنیا ته ګوري د په زړه به څه ارماني څه سوچ به یې ده څه فکر به یې ده او بیا قبر کې اولنۍ شپه دا ډېرې سختې مرحلې موږ ته پرتې دي ورب الکعبه ډېرې سختې مرحلې خو دا نه چې نه به راځي دا یقیني خبره ده چې دا به راځي په مرګ کې ورته هېڅ چا اختلاف نشته ملحدین هم دا خبره مني چې مرګ به راځي ملحدین هغوی هم دا مني نو د مرګ دا راتګ موږ ته پروت دی بیا په قبر کې اولنۍ شپه موږ ته پرته ده څه یعنې دې کې بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې کله دا مړی ښخ کړی شي او دا خلک ترې واپس ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قدمونو اواز اوري د خلکو هسې زما او ستا به څه احساس وي دغه ټیم کې چې کله دا خلک رانه واپس ځي او موږ یوازې پاتې کېږو څه یعنې دا خو ډېر ناشنا وخت یو ډېر سخت وخت دی چې د پاسه خاورې لاندې خاورې خۍ ته خاورې ګس ته خاورې او د خاورو دا ډېرې باندې له پاسه ودرېږي او دا خلک دنه واپس ټول روان شي سره د هغه بچو چې تا د هغوی دپاره هغه دین هم پرېښودی دی او هغه دینداري دې پرېښودې ده سره د هغه شهرت او د دبدبې او دغه ګاډو او سره د چوکیدارانو او سره د هر څه تا نه واپس لاړ شي او ته د قدمونو اواز اورې او یې کې یوازې الله ته پاتې شي څه ناشنا وخت به هغه چې کله اولنۍ شپه په موته باندې راشي په قبر کې دا به ډېر ګران وخت ډېر ګران وخت دی او د هغه چا دپاره ډېره د خوشحالۍ شپه ده چې څوک په دغه امتحان کې کامیاب شي او بیا د امتحان چې اخیستی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه یې ښخ کړو اتاه ملکان دوه ملایک راشي کښېنئ تپوس وکړي ټول ژوند نچوړ د ټول ژوند نچوړ دا په 3 سوالونو کې راوځي که تا سره ډیګریانې دي که تا سره شهادي دي که ته مالدار یې که نسب دې اوچت دی که ښایسته یې که زورور یې که مشهور یې که معروف یې د هر څه سیټ ته کېده په دغه 3 سوالونو کې به د هر څه پته لګي د هر څه سیټ ته کېده د یو هم په قبر کې تپوس نه کېږي 3 سوالونو کې ستا د ژوند ټول نچوړ به راوځي دا 3 سوالونه دا نه چې سړی چې دا خو به زه اسان دی جواب به ورکړم دا هغه څوک جواب ورکولی چې الله ورته توفیق ورکړي او الله توفیق هغه چا ته ورکوي چې په ژوند کې کوشش کړی محنت یې کړی د آخرت د ګټلو دپاره محنت کړی په ژوند کې کوشش کړی هغه سړی جواب ورکولی شي ټوله ورځ سړی په دنیا پسې منډې وایي اعراض دې کوي د الله د دین نه د الله د کتاب نه مخ اړولی د پیغمبر د حدیثونه او دینداري پکې نشته او زه به جوابونه ورکوم دا جواب ایمان غواړي دا جواب تقوا غواړي د دې قبر نه بیا راپاڅېده هغه بیا بله مرحله ده حدیث کې راځي چې کله د مؤمن په دې امتحان کې پاس شي او الله اواز وکړي چې دته د جنت تلۍ واچوي د جنت کړکۍ ورته کوله وکړي نو دې په مخې ته که دعا غواړي ربي اقم الساعه یا الله قیامت راوله ولې دا دعا غواړي اته پته ده چې مخکې خوشحالیانې دي او هر چې مجرم دی او هر چې هغه ناکام انسان دی نو هغه همیشه د دعا غواړي وي یا الله قیامت رانه ولي یعنې دې ته دا شته عذاب ښه ښکاري لکه چې پته ده ورته چې مخامخ نور عذابونه انتظار کوي
او له دې نه سخت دي نو دا ټول خلک به راپاسي الله څه وایي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون الله وي په شپېلې کې به پوکې وکړي چې دا ټول به قبرونه راپاسي د خپل رب طرف ته به منډې وهي روان به كأنهم جراد منتشر لکه د ملخان چې خواره واره شي داسې به دا خلک ټول روانې منډې به وهي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هلاکت ته زموږ دپاره چا راپاڅولو دي دا به مجرمان دا چغه وایي یعنې دغه ځای کې ښه جواب به وشي هذا ما وعد الرحمن دا هغه لوز دی چې رحمان ذات کړی و لازم به یې پوره کوو هغه وخت راغی دغه لوز د پوره کېدو ان كانت الا صيحة واحده الله وایي یو چغه به فاذا هم جميع لدينا محضرون دا ټول خلک به ماته مخامخ ولاړ دا ټول به حاضر شي د الله مخې ته او داسې به الله ته واپس شي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوته ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله وایي یوازې به راځي څنګه چې د مور د خېټې نه راوتې دا هر څه به در پاتې کېږي دا ډېره توجه مه ورکوئ دې دنیا له دا هر څه به در پاتې کېږي هر څه پاتې کېدونکي دي تا سره چې قبر ته ځي هغه عمل دی هغه ستا هغه بندګي ده چې الله دې کړې ته سره ځي دا دنیا او بچی او ښځه او ګاډي او شهرت او مال دا هر څه پاتې کېږي ځان له سادهګان مه جوړوه